السلام علیکم د نمرکا ترانه خپرونې ته ښه راغلاست. زه عزیزه محمد یم. د نمرکا ترانه خپرونه کې راسره نن یو داسې شخصیت مېلمانه یې چې تاسو یې د څېرې او غږ سره اشنا یې. نو لومړي سر کې به د هغه یو کلیپ وګورو، بیا به یې راشو پېژندنې ته. شیشه موتر ما را مایده کتن دیولات. یک شیشه چی از دیگه تو را خو میدن دخترها فریده بگیر کدام خرابی نکنی. با خدا ما دخترها میشرمیم، ما را پیش دخترها را تشکر مکتب وای ما نه ویلی همداز از همین خودم نخواهی خیفه ولی تو کار کنی الله رو خدا با خدا دست ما را ایله کنی کتن نفس نمیده گناه دارم دارت وای چه د دې کس ګناه سوا امر کوئی نه میز اوس بندازه نه میز اوس نه پرتو ظالمه نکاح خو چې ورسره وتړې هغه دې خو نه ښځه دې شوه نو بیا دې څنګه راتښتې ما دختران بسیار زیاد پیژنم پردگار ته زمونږ په وطن کې سوله او امن راولې خدایا درنو لیدونکو کلیپ مې وکتل، واقعا چې ډېر جالب او خوندور کلیپ و. نن هم راسره همدا ځوان په خپرونه کې دی، ښاغلی مخلص. تاسو ته ښه راغلاست وایم په خپرونه کې. ژوندی اوسئ، خیر اوسئ. تاسو ته ستاسو تخنیکي همکارانو ته ټولو درنو خوږو لیدونکو ته سلامونه احترامات. حسیب خان مخلص یم د کندوز ولایت اوسېدونکی او د زون شمال شرق د سینماګرانو د اتحادیې رئیس. مننه کوم ډېره زیاته. دا چې تاسو هېواد د تیاتر او د افغاني فلمونو ټکره لوبغاړی یاست، څنګه او کله مو دغه هنر ته مخه کړله؟ دا خو تقریبا 2008 کال کې چې زه په پاکستان نه نوی راغلم، په ننګرهار کې اوسېدم، نو هلته زما یو کلب و، د وشو کلب مې و. نو هلته څه سینماګران راغلل، شوټینګ یې کوو، ما ورته فایټ جوړ کړو. نو زما ډېره علاقه پیدا شوه. د ماشومتوب نه مې د اکټینګ او د تمثیل سره شوق و چې زه د دې لارې د وطن او د خاورې ته خدمت وکړم. 2008 کال چې ما سینما ته مخه کړه او تر دې دمه په سینما کې کار کوم. ډېر ښه. تاسو خپله یادونه وکړه چې د سینماګرانو د اتحادیې مسؤل یاست. راتلون په دې برخه کې تاسو ډېر لاسته راوړنې لرئ. نو که راشد دا به ښه وي چې لیدونکو ته تاسو یو خپل لنډ تمثیل وکړئ. ډېر ښه. تمثیل کول خو عموما ډېر سخت هم دي او ډېر اسانه هم وي. بیا خو زمونږ همدغه مسلک دی، همدغه مو هنر دی. خو تمثیل ډېری ځان سره ټیم غواړي چې یو څوک در سره وي او یو ښه تمثیل وکړي. خو چې ستاسو خواهش دی او د خپلو لیدونکو په خاطر چې دا وخت لږ حالات هم داسې دي چې روزګار هم دومره ښه نه دی، نو د خلکو په شونډو مسکا راوستلو لپاره انشاءالله زه به تاسو ته یو لنډ تمثیل وکړم. مننه کوم ډېره زیاته. هلکه ښکته شه د بام نه او خدای ته مزه غاړې ته چې اوبه غورځېږي که نه داسې او غټ سړی پردي کورونه ښکاري. ښکته شه بام دې خپل د نو منطقه کې خو د نورو خلکو کورونه هم دي که نه. یاره نو که چېرته پلار راغی ښه پوهېږي چې ډېر غوسهناک دی، په لوټه دې وني لوټې نشته، سړک دی په تیږ څه کوي تیږه نشته، ولا په بوټ دې وني. بوټ خو لرې که نه او غوسه خو دې ورته لیدلې په موبایل دې وني. څه شی وې نظم در سره بیخي د سره در سره لوبې ته نظم ولې در سره لاړ شم پرون پلار راپسې داسې یو سوباړی راغستی و، تاسو خو ترې وتښتېدې ځوانې مرګه، خو زه دې ورته داسې ووهلم چې د بوس اوس خیر رانه جوړ تخته چې شاته دې پلار مې دی که نه نو تخته که نه
الله اکبر الله اکبر پلار جان السلام علیکم پلار ستړی مه شې ښه نه ډوډۍ مې کور کې وخوړله بیا راووتم نه غواګانو ته مې ډوډۍ واچوله ځان ته مې واښه په پلار نو بس چې سترګې برګې کې هر څه خطا شي غواګانو ته مې واښه واچول ځان ته مې ډوډۍ واچوله او ومې خوړله شومړې مې ورسره وڅښلې یاره پلاره ګران به یم در باندې چې خطه چې د ځمکې دغه پلاره ښځه ته راکړه یا الله دا خط به نو څوک وي نه پلاره مالې دا خط اخلم زه لا هغلته لږ کار لرم بېرته زر راځم تږی مستونه مې ټپ دی ښه داسې خو کومه خو ستونی نه دغه کېږي نو ته څه پوهېږې پلاره نه مالې داسې دی که نه زه خط باندې پوهېږم پلاره دلته اوس داسې لیکي پلاره عینه کې رانه عینه کې نه بس وکړم مړه خو بس څه ووایم نو پلاره قسم دې زه خو د 12 نه یم خلاص شوی پلاره 12 نه مانه خلاص شو نو ولې استادانو زه کامیابولم نو چې په چي نه پوهېدلم پلاره خو که ما مکتب ویلی وې اوس ستا دا مشکله مو حل کېدی چاته به احتیاجېدلی نه څه وکړمه پلاره نو خو زه خیر دی پلاره ګوره اوس هم وخت دی خیر دی لږ ما پرېږده د اول صنف نه بېرته ځان په مکتب کې اچوم او کوشش کوم چې 12 نه خلاص شم دا بېره زه ترې نه خلاصېږم پلاره رښتیا احمد راته ویلي وې کورسونو کې مې ځان واچوی 6 میاشتې مې کورسونه ویلي ملا مې مې زده کړل او لیکل مې زده کړل او خط مې زده کړو دا به ووایم بیا به پوهنتون شروع کړم زه ځم پلاره ښه ته راته دعا کوه زه ځم چې که ملګري نه پوښتنه وکړم چې دلته ډېر کورسونه دي چې کوم یو پکې ښه دی صحیح دی که نه پلاره خدای په امان یاره خالده که نه دا تا پسې ګرځېدمه خالده داسې چل وکړه چې مړه په شرمونو وشرمېدم هلته خلک هم ولاړ وو دلته هم خلک دي مه راګوره شرمېږم چې رګۍ ولاړ دي یاره خالده که نه وکړه نږدې که چې ورو یې درته ووایم خالده غواړم چې سبق ووایم کوم کورس ته لاړ شم داسې نه ښه کورس یې هغې دپاره واړه هلکان بله ورځ پلار یې ویستل ویم خاورو نه پوهېږي صحیح درس نه وی خالي پیسو ته چلېږي هغه هم ښه دی خو مړه یو داسې کورس ته مې ووځه چې ښایسته یې ملا پکې زده کړمه ښه څنګه خالد نه دغه محمود نه پوښتنه کوو زه مړه بسې محمود ته وګوره خواته دغه ناست دی جاوید او جاوید په ټکي نه پوهېدو زما هم سیمپی و په ټکي نه پوهېدو او اوس لګیا دی کتابچه ورسره خط لیکي مړه دا دې ته دوکه ورکوي چې زه ملا تعلیم یافته یم په خط پوهېږم او دا کوم هغه کوم تعلیم مې کړی زما نه ډېر نالایقه ته کتابچه وګوره السلام علیکم ورونه خاصې خیراتي ده هلکه خیر شه قلمه کتابچه څه کوې ته دا وګوره دا چې یې لیکلي دي داسې ګلان یې رسم کړي دي ښه څنګه دا وطن زما وطن دا مې د بابا وطن دا په مونږه ګران دی او دا افغانستان دی همداسې لیکلي ولا نه مړه دا ورته دې لیکلي ته بیا ولیکه نه یې منم بس پوه شوم دا راته ووایه قربان دې شمه چې دا کورس دې چېرته مې ویلې ته خو ما سره په 12 نه بس 12 تا نه هم 12 خلاص شو چې شی وصال ښوونیز مرکز کې مړه پرېږده ته صحیح ځای راته راوښیوه ښه نامه خو دی نه په 3 میاشتو کې بس کوم خط یاد کړم دا چې شوی دا چېرته وصال ښوونیز مرکز پښتو املا هم ښیي خلکو ته فن بیان درس هم ورکوي او د وایندوالۍ انګلیسي هم پکې وی یاره چې املا یې زده کړم پکې که نه او بیا پکې وینوالي زده کړم اوس ګټې وډې لګیا یم یاره وصال ښوونیز مرکز راخیر یې راته څه چې زه که نه زه خیره سلام علیکم پلاره خیر بخیر چی ولیکم ورته راو داسې درته ولیکم ته راکړه د خیره سره او قلم لرم تعلیم یافته یم ښه په خالد کاکا باندې جمروز کاکا باندې 15 لکه افغانۍ د جمروز کاکا په اشرف کاکا باندې 1.5 لکه افغانۍ پلاره ومې لیکه پلاره نه مړه پلاره ما مه ټپوه ورشه د وصال ښوونیز مرکز د مدیر نه د رئیس نه د استادانو نه مننه وکړه په 12 کالو کې مې والله که څه زده کړي خو به د 3 میاشتې ګوګل هر څه لیکم خاصه پلاره خدای په امان مننه واقعا چې ډېر یو ښایسته او پندناکه کلیپ و موږ ډېر ترې
هر څه زده کړل واقعا چې ډېر ښایسته او ډېر جالبه او ډېر خوندور یو لنډ څه به ووایم درنو لیدونکو چې همدم نوم و تمثیل د خو سینماګرانې او لنډ یو څه بې علم تعلیم کول دا په موږ ټولو باندې فرض دی باید وکړو او دا چې ما د وصال ښوونیز مرکز نوم یاد کړو واقعا چې دا هغه ځای دی چې دلته ډېر خلک دې ته تربیه شوي دي چې په راډیوګانو کې کار وکړي دې ته تربیه شوي چې په ښخه پوسټونو باندې کار وکړي په ښخه وظیفو باندې نو زه ډېره زیاته مننه کوم له هغوی څخه له تاسو څخه خدای دې وکړي چې تمثیل هم خوښ شوی وي او ډېر مو خوښ شو واقعا چې ډېر یو ښایسته او خوندناک کلیپ و نو اوس به راشو دې ته چې تاسو تر اوسه څومره فلمونه او څومره تیاترونه جوړ کړي دي د فلمونو خو حساب معلوم دی چې تقریبا 9 فلمه مې جوړ کړي دي او په 10 باندې کار روان و چې لږ وضعیتونه داسې شول نو انشاءالله خوښ به دې یو چې بیا هم مونږ ته د کار اجازه شته دی موږ باید خپل فعالیتونه وکړو د دې نه مخکې موږ خپل فرهنګ خپل کلتور خپل هغه څه ټولنې ته وړاندې کول چې ټولنه ترې یو فن واخلي او انشاءالله چې هغه هم خلکو خوښ کړي او چې دې نه بعد یې کوو په هماغه کټګورۍ کې به روان یو د تیاتر او د تمثیلونو خو راته هېڅ حساب نه دی معلوم بې حده زیات په غټو غټو خپرونو کې غونډو کې ډېری ولایتونو ته مې سفر کړی دی لکه نارنج ګل مشاعره کې مې غټ تمثیل کړی دی په مزار کې بدخشان کې تخار کې غټو غټو غونډو ته دعوت شوی یم د ازادۍ ورځو کې مې ډېر تمثیلونه کړي دي د تمثیلونو راته حساب نه دی تاسو اوس هم یادونه وکړه چې ډېر تمثیلونه مو کړي دي او ډېر جالبه تمثیلونه مو کړي دي نو تاسو مثلا کوم تمثیلونه کوم برخو کې مو کار کړی ستراتیژیک کمیډي او اکشني سینما خو داسې یو شی دی چې په دې کې اکټر ته کوم لوبغاړی چې هغې ته پکار دي چې هغه په هر بخش کې ځان عیار کړي دا چې په یو بخش کې پر مخ لاړ شي نو هغه لوبغاړی نشي کېدی ما زیاتره د ټولنې د اصلاح په خاطر باندې زیاتره هغه څه چې موږ ټولنې کې ډېر درد دی هغه مې راغوستي دي تمثیل کې په فلمونو کې مې هېوادوالو ته وړاندې کړي دي مثبت پیغامونه مې راغوستي دي او د دې سره سره بیا ما غوښتل چې د خلکو په شونډو مسکا راولم کومیډي فلمونه مې شروع کړل چې اول د وزګارخیل په نوم باندې و بیا د ساده ګل او بیا د دې سره سره هغه څه و چې زه د ساده ګل په نوم باندې مشهوره شوم نو کومیډي فلمونه مې زیات جوړ کړي دا چې تاسو د شمال زون د سینماګرانو د اتحادیې رئیس وئ مخکې له دې نه چې تاسو هلته ورشئ او ستاسو په راتګ هلته څه تغیرات راغلل څه وخت و چې سینماګران ډېر داسې ټیټ وو ځکه په کندوز او تخار او بدخشان او بغلان کې دریزوبان او تاجک او هزاره او ازبک او پښتون ټول په سینما کې کار کوو داسې یو بل سره بیخي داسې خاص اړیکې نه وې بیا چې زه کله لاړم خو مې په یو ټغر راغونډ کړل او هغوی ډېر زیات خوښ شول موږ خپل یوه اتحادیه وه د اتحادیې زه مشر شوم نو ټول په یو ټغر کېناستو فعالیتونه هم شروع کړل او ډېر ښه فلمونه هم وړاندې کړل په مشوره او په اتفاق باندې مننه کوم ډېره زیاته واقعا چې زموږ اوریدونکو په شونډو مو مسکا راوستله که په اخر کې مو یو لنډ پیغام لیدونکو ته وړاندې کړئ پیغام مو دا دی چې وطن هم دی خاوره مو ده او وطن او خاورې ته په هر ځوان باندې دا پکار ده فرض ده چې کار وکړي نو راځئ چې یو لاس شو یو موټی شو تعصب لرې کړو او علم ته مخه کړو تعلیم وکړو د خپلې ټولنې د خپل ولس د خپل خلکو نه ملاتړ وکړو او خپل وطن ته خادم اوسو یو نړۍ مننه تاسو نه چې زموږ خپرونې ته مو تشریف راوړو درنو لیدونکو دروند مخلص صاحب موږ سره په خپرونه کې و اوس هم یو نړۍ مننه تاسو ټولو نه چې زموږ خپرونه مو تر پای شېبې پورې وکتله تر بیا مو په لوی الله سپارم